د کابل ولایت د بګرامیو ولسوالۍ د شیوکیو سیمې مشهور توتان دې سیمې ته هر کال په همدې موسم کې ډیری کسان د توتانو د خوړلو لپاره راځي. عبدالهادي له خپلو ملګرو سره د شیوکیو سیمې د توتانو د خوړلو لپاره راغلی دی. دی وایي چې د دې ځای توتان ډیر مشهور دي او خلک یې هم ځکه ډیر خوښوي چې د نورو سیمو په پرتله یې خوند ښه دی. شیوکیو کې خو مهمه چې زیات له سابقه هغه کېږي توتان دي. خلک ورته راځي له هر ځای نه، نورو ځایونو هم راځي، جلال آباد نه راځي، له هره خوا راځي. نو د شیوکیو د توتان مشهوره دي. متاسفانه آب و هوا هم یک کمی گرم است. که څه هم په دې ورځو کې هوا ډیره ګرمه شوې ده، خو موږ بیا هم دلته د شیوکیو سیمې ته د توتانو د خوړلو لپاره راغلي یو. دا توتان ډیر ښه خوند لري. هیله لرم چې دغسې تفریحي او سیلانیزو سیمو ته پاملرنه زیاته شي او په ښه ډول سره ورغول شي. دلته په چکر او د توتانو د خوړلو لپاره راغلي کسان وایي چې توتان د افغانستان یو له مشهورو موسمي میوو څخه ده او ډیری خلک په همدې موسم کې دغه میوه خوري. موږ لومړی ځل دی چې دلته راغلي یو او د دې سیمې تر ټولو مشهوره میوه توتان دي او د همدې د خوړلو لپاره خلک راځي. زما خو خپله دغه توتان ډیر خوښ شول او دا ډیر خواږه دي. زه ډیر د خوښۍ احساس کوم چې دغسې سیمې ته له ملګرو سره یو ځای د توتانو د خوړلو لپاره راغلی یم. زه هیله لرم چې دغسې سیلانیزې سیمې لا ډیرې شي او پاملرنه هم ورته وشي. دغه توتان لومړی د سیمې د خلکو له لوري د ونو څخه څنډ وهل کیږي او بیا له تروو یا شړومبو سره یو ځای پر سیلانیانو پلورل کیږي. د توتانو د میوې یو شمیر پلورونکي وایي چې هر کال یې په دې موسم کې کارونه ډیر ښه وي او زیات شمیر کسان د دغه توتانو د خوړلو لپاره دلته راځي. دلته خلک د سیل او د توتانو د خوړلو لپاره راځي. موږ دغه توتان څنډ وهو او بیا پر خلکو پلورو. دلته تقریبا د توتو موسم یوه هم یا یوه نیمه میاشت وي او بیا خلاصیږي. اوس یې نور اخره ده او توت هم په خلاصېدو دي. مردم به خاطر توت خوردن ډیری خلک دلته د توتانو د خوړلو لپاره راځي او د جمعې په ورځ د خلکو شمیر بیخي زیات وي. دا نن هم ورو ورو د خلکو شمیر زیاتیږي. دا توتان موږ ټول یو بل کس څخه اخیستي دي او بیا په اخر کې د توت د ونو څښتنانو ته پیسې ورکوو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان تر ټولو مشهور بېدانه شاتوت ابراهیم خاني توت او شستي توت دی چې د خلکو له لوري په وچ او لامده ډول سره خوړل کیږي او تر ډیره دغه توتان په کابل، لوګر، پنجشیر، پروان، کاپیسا، غزني او هغه ولایتونو کې پیدا کیږي چې د مناسبې هوا درلودونکي وي. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د کابل ولایت د بګرامیو ولسوالۍ د شیوکیو سیمه.